بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحبانو چې په دې هیله چې ښه به یاست او تېره ورځ به مو په خیر تېره کړې وي. نن به د خیره موږ تاسې په تقریبا په تېره ورځ پسې مربوط یوه خبره ده یا هم په تېر درس پورې مربوط یوه موضوع وه. پرون موږ تاسې ویل چې کانجینیټل هیمولایټیک انیمیا نه یا هم ایرسي هیمولایټیک انیمیاګانې چې له هغې جملې څخه ما تاسو ته ویلي دا پر دوه ډوله دي. یو داسې وي چې ډیفیکټ ان سیل ممبران لکه سپیروسایټوسیس اوولوسایټوسیس ما تاسو ته پرون ویل په یاد مې دي، او بل داسې وي چې ډیفیکټ ان انټیریر اف د ریډ بلډ سیل د دوی په داخل کې چې کومې ستونزې وي، په داخل کې چې کومې ستونزې وي هغه پر دوه ډوله وي. یو انزایموپاتي یا هم په انزایمونو کې ډیفیکټ لکه ګلوکوز 6 فاسفیټ ډیهایدروجنیز ډیفیشنسي او یا هم پایرویک کاینیز ډیفیشنسي چې دواړه موږ تاسې ویل نه. بل ما تاسې ته ویلو چې هیموګلوبینوپاتي دي. هیموګلوبینوپاتي دا معنا چې په هیموګلوبین کې ستونزه وي پیدایشي یا هم ارسي، هغه هم ما درته چې پر دوه ډوله دي. یو داسې وي چې د هیموګلوبین په چش کې کوالټي کې تغیر راغلی وي، یعنې په کوالټي کې ستونزه وي، په کیفیت کې ستونزه وي. صحیح نور نارمل وي سټرکچرالي، یعنې د جوړښت له نظره غیر نارمل وي، خو د تعداد له نظره په هیموګلوبین کې د امینو اسیډونو تعداد دا هر څه نارمل وي. ناس واس په هیموګلوبین کې دوه ډوله تغیرات راځي، یو کوالټیټیو تغیرات دي یو کوانټیټیو. کوالټیټیو تغیرات دا معنا چې کوانټیټي یا تعداد نارمل وي، خو صرف د هیموګلوبینونو په جوړښت کې داسې تغیر راغلی وي چې امینو اسیډونه یې هم اندازه وي. مثلا موږ تاسې پوهېږو چې الفا زنځیر په اچ بي ای کې نه یا هیموګلوبین اډلټ کې الفا دوه الفا وي دوه بیتا وي، او الفا زنځیر یو څلوېښت امینو اسیډونه لري، په داسې حال کې چې بیتا زنځیر یو شپږ څلوېښت امینو اسیډونه لري. دا دواړه نارمل وي، امینو اسیډونه یې نارمل وي، خو فقط دومره فرق وي چې ځینې وخت د ځینې امینو اسیډونو ځای تغیر کړی وي، فقط ځای تغیر کړی وي، نور د دوی ټول جوړښت د دوی تعداد او هر څه چې وي نارمل وي. دې ته څه وایي کوالټیټیو انومالیز، یعنی د دوی په کیفیت کې تغیر راغلی وي. صحیح. او بل چې وي د هیموګلوبین په تعداد کې تغیرات راځي، یعنی دا معنا چې د بیتا زنځیر او یا د الفا زنځیر په تعداد کې تغیرات راځي، یعنی دا معنا چې امینو اسیډونه بې شمېره امینو اسیډونه یې ممکن د لاسه ورکړي وي، کمښت پکې راغلی وي، چې دې ته بیا موږ ته څه وایو ډاکټر صاحبانو؟ کوانټیټیو په تعداد کې تغیرات راځي د امینو اسیډونو نه، دې ته بیا څه وایو؟ کوانټیټیو انومالیز. د کوالټیټیو انومالي تر ټولو ښه مثال چې د سیکل سیل انیمیا ده چې په کیفیت کې تغیرات وي، او د کوانټیټیو تر ټولو ښه مثال تلسیمیا. تلسیمیاګانې نه چې په ځینو کې الفا زنځیر نه وي، په ځینو کې بیتا نه وي، په ځینو کې یو جین کې ډیفیکټ وي، په ځینو کې په دوو په دریو په څلورو جینونو کې ډیفیکټ. صحیح. نن به موږ تاسې په دې موضوع باندې خبرې کوو او دا ډېره دلچسپه موضوع ده. کوشش به مو دا وي چې نن په کوالټیټیو تغیراتو باندې خبرې وکړو، کوالټیټیو به خلاصوو، کوانټیټیو به هم شروع کوو د خیره، او په هغو کې به یې الفا تلسیمیا هم وایو، بیتا تلسیمیا به د خیره بله ورځ ته پرېږدو. صحیح. الفا تلسیمیا به هم نن وایو. ښه په هر صورت نو ما تاسو ته ویلي وو چې کوالټیټیو ډیسارډر هغه جینیټیکي تغیرات دي چې د هیموګلوبین په کیفیت کې تغیر راغلی وي، داسې چې د یو امینو اسیډ ځای بل امینو اسیډ نیولی وي، لکه سیکل سیل انیمیا تر ټولو ښه مثال دی، یا سیکل سیل سینډروم. صحیح. کوانټیټیو ډیسارډر ما درته چې بیا هغه ده چې د هیموګلوبین په امینو اسیډونو کې یعنی د امینو اسیډونو په تعداد کې تغیرات راغلي وي، کم سوي وي، زیاتېږي نه اکثره وخت. صحیح ده. نو د دې بیا تر ټولو ښه مثال څه دی ډاکټر صاحبانو؟ تلسیمیاګانې. صحیح. الفا او بیتا تلسیمیا دا به یو بل پسې د خیره ووایو. صحیح. په صورت عموم کې ډاکټر صاحبانو دغه ستونزې چې مثلا د هیموګلوبین په کیفیت کې او یا هم په تعداد کې واقع کیږي، دغه جینیټیکي ډول سره په دغو حجراتو کې واقع کیږي، البته په هربیسیانو کې دا تغیرات په جینیټیکي ډول سره په دې کې راځي. دا تغیرات کېدای شي چې په هوموزایګوس ډول سره واقع شي او یا په هیټروزایګوس ډول سره واقع شي. څه مطلب؟ یعنی دا معنا چې زموږ تاسې په بدن کې جوړه کروموسومونه دي، همداسې ده که یا چې له هغې جملې څخه په هوموپویټک سیلز کې هم همداسې دي، هیموپویټک سیلز کې هم جوړه کروموسومونه دي. اوس مثلا موږ تاسې پوهېږو چې الفا او بیتا
په کومو کروموسومونو کې جوړیږي؟ په 11 او 14 کې. یعنی دا معنی چې 14 کروموسوم هم زموږ تاسې جوړه ده او 11 کروموسوم هم جوړه ده، یو له مور ده یو له پلار. که د مور او د پلار په دواړو کې ډیفیکټ راغلی وو، یعنی په جوړه کې تغیرات راغلی وو، البته په هغه جین کې تغیر واقع شوی وو یا میوټیشن چې هغه الفا جوړوي مثلا یا بیتا، دې ته موږ څه وایي؟ هوموزایګوس. او که چېرته داسې و چې په یوه کې مثلا یا په پلارني کې جین کې، په پلارني کوم جین کې کوم چې د الفا او بیتا دپاره دغه ده، البته ټاکل شوی دی د هغوی دپاره مسؤل ده چې تر څو الفا زنځیر یا بیتا زنځیر جوړ کړي د پروټینو. نو که په یوه کې راغلي وو دې ته بیا موږ څه وایو؟ هیټروزایګوس. سر مو خلاص و. هوموزایګوس او په هیټروزایګوس باندې موږ تاسې مخکې هم خبرې کړې وې. نو معلومه خبره ده ډاکټر صاحبانو، هوموزایګوس پې ډېر خطرناک وي که هیټروزایګوس؟ هوموزایګوس پې ډېر خطرناک وي، ځکه په هیټروزایګوس کې تقریبا 50% هیموګلوبین جوړیږي، خو ممکن 50% یې ډیفیکټ واقع شوی وي. صحیح. ښه په هر صورت ډاکټر صاحبانو ځینې وخت بیا بدبختانه چې نه یوازې دا چې اچ بي بخښش دی ډاکټر صاحبان تلسیمیا واقع کیږي، بعضې وخت هم په هیموګلوبین کې کوالټیټیو تغیرات واقع شوي، په عین وخت کې کوانټیټیو تغیرات هم پکې واقع شوي. مثلا یو ناروغ هم سیکل سیل انیمیا لري هم تلسیمیا ورسره لري، صحیح، یا اچ بي ډي لري او ترڅنګ تلسیمیا لري، یا اچ بي سي لري او ترڅنګ تلسیمیا لري، صحیح. دغه بیا تر ټولو خطرناک حالت وي او اکثره وخت ناروغ په ډیره شدیده کمپنی باندې اخته کوي. ښه په هر صورت نو راځو ډاکټر صاحبانو لومړی سټرکچرل انوملی اف هیموګلوبین ته، چې دې ته موږ تاسې کوالټیټیو انوملی یا کوالټیټیو ډیسارډر هم ویلي وو. د دې تر ټولو ښه مثال چې دی ډاکټر صاحبانو سیکل سیل سینډروم ده. سیکل سیل سینډروم څه شي ته وایي؟ صحیح، په دې باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحبانو ما تاسې ته که ستاسې په یاد وي ما تاسې ته ویلي وو چې کله موږ تاسې د مور په نس کې یو، صحیح، کله چې موږ تاسې د مور په نس کې په هغه اولو وختونو کې چې کله یاکساک کې وینه جوړېږي، په یاد مو دي؟ او ما تاسې ته ویلي وو چې دلته معمولا ډاکټر صاحبانو څو کروموسومونه دي؟ یو 11 کروموسوم ده او بل 14 کروموسوم ده، یو 14 کروموسوم ده او بل 11 کروموسوم ده. کله چې مول د مور په نس کې یو دلته یو جین ده چې دا سره کم جین ده؟ الفا لایک، په یاد مو ده؟ او دلته بیا یو جین ده چې هغه سره کم جین ده؟ بیتا لایک، لکه بیتا رقم. دا پروټین جوړوي ډاکټر صاحبانو چې هغه پروټین ته موږ ته څه وایو؟ زیټا، په یاد مو دي؟ او دغه سره کم جوړوي؟ اپسلون، اپسلون جوړوي. نو دا هم دوه دانې جنونه دي ډاکټر صاحبانو او دا هم دوه دي. ټول څو کېږي؟ ټول څو جنونه کېږي؟ 4. 2 اپسلون 2 زیټا. نو په نتیجه کې 2 زیټا 2 اپسلون دغسې هیموګلوبین وي. کله چې موږ تاسې چېرته یو؟ مور په نس کې او په کوم وخت کې؟ یاکساک په وخت کې. دا په یاد لري ماشومان چې کله د یاکساک په وخت کې وي هغه کې دغسې وي، صحیح. دا بالاخره کله چې بالاخره د ماشوم هیموپویټیک انساجم جوړ سي او وینه او توری په وینه جوړېدلو باندې شروع وکړي، نو په نتیجه کې څه کېږي ډاکټر صاحبانو؟ دلته 2 نور جینونه پاله کېږي چې دې ته څه وایي؟ الفا 1 الفا 2، صحیح. په مقابل کې دلته سره کم جینونه پاله کېږي؟ څوک ویلی سي؟ نفرین ګاما. څورته دلته څه وایي؟ ګاما. نو دغه چې اوس پروټینونه جوړوي سره کم ګاما 1 ګاما 2 او دا څه جوړوي ډاکټر صاحبانو؟ کوم رقم پروټینونه؟ الفا 1 الفا 2. نو په نتیجه کې ګورئ ډاکټر صاحبانو نو چې به ورسره جوړ شي دې سره 2 الفا 2 ګاما. دې ته موږ څه وایو ډاکټر صاحب؟ دې ته خو موږ تاسې پوهېږو ډاکټر صاحبانو چې دې ته موږ تاسې امبریونیک هیموګلوبین وایو، یا دې ته ما درته ویل چې یو بل ځانګړی نوم هم اخیستل سوی ده چې داسې شی ورته ویل، خیر وروسته بیا راولو، یا دې موږ تاسې ویل چې امبریونیک هیموګلوبین. او دې ته بیا څه وایي؟ اچ بي. آفرین،
HbF یا هم فیټل هیموګلوبین. صحیح. بل موږ تاسې پوهېږو ډاکټر صاحبانو چې کله دا تر څه وخته پورې کېږي؟ ان تر پیدایښته پورې تقریبا همداسې وي. د پیدایښت په وختونو کې چې کله انسان پیدا سي صحیح، چې انسان پیدا سي ډاکټر صاحبانو دا څه شی دی؟ دا ما ویل داسې نوشته کړل. آفرین، دا جوړه دي. مطلب دا ده چې د الفا دپاره هم څو جینونه دي ډاکټر صاحبانو؟ اوس مو سر په خلاصو څلور جینونه وي ګورې د هر یو دپاره. دوه په مورنۍ کې وي، دوه په پلارنۍ کې وي. نو بالاخره بېرته راځم خپلې موضوع ته. خو دا مقصد هسې په درسنګ کې ورسره په یاد لرئ، په دې خاطر زه وایم صحیح، ځکه چې دا نن درس هم تقریبا په دې باندې راڅرخېږي. نو اوس ډاکټر صاحبانو کله چې یو سړی پیدا سي او په دغه اوله اونۍ کې لومړی کار چې په اربسیانو کې کېږي هغه به کوم کار وي؟ هغه به HbF اوړي وچیشته HbA ته. HbA څه معنا؟ دلته بیا نور جینونه په کار شروع کوي ډاکټر صاحبانو، چې دې ته څه شی وایي؟ بیټا 1 بیټا 2. دا یې معنی همداسې دي او هغه په خپل ځای پاته کېږي ډاکټر صاحبانو. نو بیا بالاخره دغه 2 الفا راځي، 2 الفا د چی سره یو ځای کېږي ډاکټر صاحبانو؟ 2 بیټا سره. دې ته څه شی وایي؟ HbA. صحیح، همداسې ده که یا دا د وخت په تېرېدلو سره ډاکټر صاحبانو دلته دوه نور جینونه هم کار کوي چې مقابل کې دلته هم شته، چې دې ته بیا موږ ته څه شی وایي ډاکټر صاحبانو؟ ډلټا. دې ته ډلټا وایي. ډلټا. نو ډلټا 1 فرض کړئ او ډلټا 2 په نتیجه کې بعضې وخت داسې جینونه او الفا هغه کله چېرته بیا 2 الفا که راسي د چی سره یو ځای سي؟ 2 ډلټا سره یو ځای سي. دې ته موږ څه شی وایو؟ HbA2. سر مو خلاصو. نو دغه ډولونه د هیموګلوبین دي. ګوره 1 2 3 4 ممکن نور ډولونه هم وي. صحیح. دې ته موږ همدغه نومونه ورکولي وو. صحیح. دغه هیموګلوبین زموږ تاسې بدن کې په همدې ترتیب سره جوړیږي. صحیح. ښه، په هر صورت اوس بېرته راځم سیکل سیل سینډروم ته راځم ډاکټر صاحبانو. صحیح. سیکل سیل سینډروم په دې کې هم څه شی وي ډاکټر صاحبانو؟ 2 الفا 2 بیټا وي. په دغه کې څو رقم هیموګلوبین په سیکل سیل ناروغانو کې ډاکټر صاحبانو؟ 2 الفا 2 بیټا وي. خو دا خبره په یاد لرئ چې 2 بیټا په څه وخت کې به جوړېږي ډاکټر صاحبانو؟ کله چې ماشوم وزیږي. یعنی دا معنا چې که چېرته څوک په سیکل سیل ناروغۍ باندې اخته د مور په نس کې کوم مشکلات نسته. ولې؟ ځکه چې هلته HbF ده او په HbF کې د بیټا ځای څه نیولی وو؟ ګاما نیولی وو. سر مو خلاصېږي. خو چې کله ماشوم پیدا سو بالاخره اراز په چا کې راڅرګندېږي؟ وروسته چې ماشوم پیدا سي او په یوه کې هم په هر وخت کې نه، کله چې دی د اکسیجن له لاډ انچن سره مخ سي. اصلي خبره دا ده پیتوجینیسس ته به یې وروسته راسم چې پیتوجینیسس اصلي د دې د مشکل څه شی ده. صحیح. خو دا خبره په یاد لرئ چې د سیکل سیل ناروغۍ په څه وخت کې راڅرګندېږي؟ تر پیدایښت وروسته. دلته ما لیکلي هم دي. صحیح. تر پیدایښت وروسته دغه ستونزه راڅرګندېږي. صحیح. ځکه چې تر پیدایښت وروسته موږ تاسې پوهېږو چې ګاما پر څه شي باندې اوړي؟ بیتا. او الفا هغه بي الفا ده. ګورئ دا په یاد لرئ. صحیح. دا ناروغۍ ډاکټر صاحبانو د سیکل سیل ناروغۍ اساسي داسې ده چې دغه کې زموږ تاسې اربیسیان دغسې شکل غوره کوي لکه لور کله چې دي اکسیجن له لا ټینشن سره مخ سي. یا په بل عبارت کله چې له اربیسیانو څخه ټول اکسیجن له لاسه ورکړل سي. ګورئ دا په یاد لرئ دا زموږ تاسې په بدن کې چې اوس همدا اوس په ټولو کې اربیسي چکر وایي، یعنی دا معنی چې سږو ته ځي او بیرته لرې تر ټولو لرې پروتون ساجو ته ځي بیرته راځي. یوازې او یوازې 25% اکسیجن ته د لاسه ورکوي، 15 اویا فیصده یې بیرته راوړي ځکه ضرورت نه وي تر هغو زیات.
صحیح مشبوعوالی یا سچوریشن یې 100% یا 99% وي اما یوازې 25% د لاس ورکوي نور بیرته راوړي خو په دغه وخت کې که چېرته موږ تاسې په سیکل سیل باندې هم اخته یو اراز نه لیدل کېږي ځکه چې ټینشن د اکسیجن په اربسیانو کې کم نه ده که چېرته موږ تاسې له هایپوکسیا سره مخ کېږو یا له داسې حالت سره مخ کېږو چې په ټشو کې یا په حجراتو کې هم د اکسیجن ټینشن کم سي نو که چېرته موږ په سیکل سیل ناروغۍ باندې اخته یو په هغه وخت کې به زموږ تاسې اربسیان سره کم شکل غوره کړي لکه لور اوږده شکلونه به غوره کړي سر مو خلاص سو دې ته څه وایي سیکل سیل انیمیا ورته وایي او تر پیدایش وروسته سمدستي را څرګندېږي دا په یاد لرئ صحیح دا هم ډاکټر صاحبانو دا ناروغۍ کېدای سي چې د واقع کېدو له نظره پر درې ډوله وي کېدای سي چې ډاکټر صاحبانو په هیټروزایګوس ډول سره دا ستونزه رامنځته سي کېدای سي چې په هوموزایګوس ډول سره دا رامنځته سي او کېدای سي چې په ډبل هیټروزایګوس ډول سره دا ستونزه رامنځته سي دې خبرې ته راځو بیرته یعنی موږ ویلی سو چې سیکل سیل سینډروم یا سیکل سیل انیمیا پر درې ډوله ده د واقع کېدو له نظره صحیح لکه مثلا هیټروزایګوس هوموزایګوس او ډبل هیټروزایګوس صحیح دلته دغه ایچ بي اس څه معنا پر دې باندې خبرې کوو ډاکټر صاحبانو صحیح تاسو راځئ یو کوچنی شیما رسم کو د ارثیت په اساس خوښه مو ده تاسو فرض کړئ چې دا اجمامدیار ده او د له چا سره واده وکړو فرض کړئ چې له بلې خاله سره واده وکړو مثلا په ارثیت سره څه رقم وړل کېږي ډاکټر صاحبانو صحیح دا په یاد لرئ په سیکل سیل انیمیا کې که چېرته مثلا ډاکټر صاحبانو په هیټروزایګوس ډول سره وي هم انیمیا رامنځته کېږي خو انیمیا یې څه رقم وي خفیفه وي که په هوموزایګوس ډول سره رامنځته شي نو بیا به شدیده وي تاسې فرض کړئ ډاکټر صاحبانو چې دلته د دغه سړي کې هم شته یو جین کې ډیفیکټ سته فرض کړئ اس او په دغه ښځه کې مثلا په دغه یو کې ډیفیکټ ده اس په نامه صحیح یعنی مطلب دا ده چې دا هم ناروغه ده دی هم ناروغ ده سر مو خلاص سو خو د دې ناروغۍ هېڅ معلومیږي نه ډېره خفیفه هیټروزایګوس له ډېر خفیفه هېڅ سړی په پوهېږي لا نه صحیح انیمیک وي خو لږ وي نور اراز د سیکل سیل نه پکې لیدل کېږي دوی دواړه په خپل منځ کې واده سره وکړو نو دغه اول لور چې راځي مثلا اول یوزولي لور وي نه هغه به څه رقم وي ډاکټر صاحبانو اس اس به وي هوموزایګوس ډول سره سو سر مو خلاص سو او دای ډېره شدیده انیمیا باید ولري فرض کړئ دوم زوی ډېر وبښئ ده دوم زوی د فرض کړئ هغه څه رقم سو ډاکټر صاحبانو سنګل هیټروزایګوس او دای خفیف انیمیا لري لکه خپل پلار او فرض کړئ دا بل لور ده نه بل لور ده دا به څه رقم وي ډاکټر صاحبانو خفیف انیمیا لري او بل زوی څه رقم سو سالم سو بیخي سر مو خلاصو یوه لور یو زوی خفیف انیمیا یو لور ډیره شدیده انیمیا لري البته څه رقم انیمیا سیکل سیل انیمیا ولې یوه شدیده لري ځکه چې هغه په هوموزایګوس ډول سره د ارثیت راوړي صحیح او دغه نور چې دی په هیټروزایګوس ډول سره دلته ما یوه بله کلمه هم ذکر کړې ده ډبل هیټروزایګوس ډبل هیټروزایګوس دا معنا چې یوه خبره په یاد لرئ کله چې په د امینو اسیډونو کې تغیرات راځي دغه عموما میوټیشن وي څه رقم میوټیشن وي پوینټ میوټیشن په سنګل ټریپلټ کې یا هم په یوه نایتروجني القلي کې تغیر راغلی وي په څه کې یوه نایتروجني القلي کې مثلا اډانین ګوانین تایمین او سایټوسین په دغه یوه کې چې تغیر واقع شي مثلا څنګه تغیر د اډانین ځای فرض کې تایمین ونیسي تایمین ځای ګوانین ونیسي دغسې یو کوچنی تغیر دې ته موږ څه وایو پوینټ میوټیشن دا عموما دغه د هیموګلوبین کوالټیټیو تغیرات چې دي یا د کیفیت تغیرات چې دي ډاکټر صاحبانو شو متوجه سئ ټول صحیح دی ځکه متوجه سئ دا بیا تاسې بل وخت بې څوک ته تشریح نه کړي مطمئن یم دغه تغیرات چې وي ډاکټر صاحبانو دغه په یوه نایتروجني القلي کې راځي او هغه هر یوه نایتروجني القلي چې کله سره یو ځای کېږي یو درې ګوند جوړوي د یوه امینو اسید دپاره چې هغو ته موږ ته څه ویلي وو ټریپلټ یا کوډان په یاد مو دي
صحیح په هر کوډان کې درې نو مثلا دا یو کې کټګوري فرض کې مثلا موږ تاسو وایي دي الانین لپاره یو یا مثلا ا درې د نایتروجن القلي دي که په دایو کې هم تغیر راځي مثلا دا چې د فرض کې چې اډنین تایمین تاسو فرض کې چې دا د ګلایسین لپاره ده اوس کدلته مثلا دغه ځای راځي سایټوسین ونیسي مثلا ACT دا فرض کې کېدای شي چې ګلوټامیک اسید لپاره وي همداسې ده کیا نو ګوري په دغه یو نایتروجن القلي سره په دې کې غټ تغیر واقع شي میوټیشن وکړو کیا عموما دغه میوټیشنونه چې د تموش کوالټیټیو میوټیشن هم وایو یا کوالټیټیو ډیسارډر هم وایو د هیموګلوبین ډاکټر صاحبانو دا لا ولا څخه نیولې تر 140 امینو اسید د بیتا زنجیر بیتا ګوري په یاد لري صحیح اکثر وخت په بیتا کې واقع کیږي د بیتا زنجیر په هر یو وخت کې واقع کېدای شي د هر یو کېدای شي چې تاویز شي او شی برامسته کوي مربوطه نه مربوطه هیموګلوبینپاتی برامسته کوي څه رقم هیموګلوبینپاتی کوالټیټیو کیفیت کې به تغیر راځي خو کله غي جملې څخه پشپژم امینو اسید کې چې هغه یوزولي ګلوټامیک اسید وي تغیر واقع سو او ځای والین ونیول دته موږ څه وایو HBS یا سیکل سیل انیمیا خو کچیرته په همدغه شپږم کروموسوم باندې ډاکټر صاحبانو دغه ګلوټامیک اسید ځای لایسین ونیول دته بیا موږ ته څه وایو HBC دته څه وایي HBC HBD HBH HBE HB عرب ډیر تقریبا تر 400 ډوله میوټیشنونه پکې پیژندل شوي دي دغه ډول هیموګلوبینو څو ډوله تر 400 ډوله خو خوشبختانه چې اکثره خطرناک نه وي تر دغه چې ټول خطرناک دي ډاکټر صاحبانو تر ټولو چې خطرناک دغه سیکل سیل ده نو په دې خطر باندې موږ تاسو ډیر فوکس هم پر چش باندې کوو یعنی دا معنی میوټیشن وی خو تغیرات نه پکې دل کې جاتای سکه یا ما تاسو میوټیشن ویلې وو میوټیشن وی چې په څو ډول پوینټ میوټیشن اکسپټیبل نن اکسپټیبل پیاد مدي اکسپټیبل او نن اکسپټیبل اکثر وخت د میوټیشنونو چې اکسپټیبل وي خو نن اکسپټیبل مثلا لکه تر ټولو مثال لکه مثلا سیکلز صحیح سیکل سیل اکسپټیبل وي ګوري هغه بیٹا زنجیر وي خو لکن په خاصو شرایطو کې موږ تاسو له مرګ سره مخامخ کولای شي نو اوس بیرته خبره تر اعظم چشته ډبل هیټروزایګوس ته ډبل هیټروزایګوس څه معنی ډاکټر صاحبانو فرض کې په پلار کې دغه د استا په دبل کې څه د سی ده نو دغه اوله لوري سره کوم انیمیا لري ډاکټر صاحبانو HBSC ناس پاسپورت پوس یعنی ما څه ویل دا معنا چې په دغه کې صحیح ده په دغه کې په دغه اوله لور کې داسې هیموګلوبین د چې په یوه کې سیکلینګ سیلز هم جوړېدای شي او داسې هیموګلوبین هم ست چې په یوه کې یعنی دا معنا چې د ځینې په بیټا زنجیر دغه کې د ګلوبین صحیح په بیټا زنجیر کې د ګلوټامیک اسید ځای چې په شپږم موقعیت ده یو ځای کې والین نیولې ده په ځینو کې بیا څه نیولې ده ډاکټر صاحبانو لایسین ګلایسین د فکر کوم لایسین ده نو سر مخلاصو ځینې دغه چې دی بیټا زنجیر هغه په شپږم موقعیت باندې والین لري او ځینې بیا په شپږم موقعیت باندې څه لري لایسین لري نارمل کوم ګلوټامیک اسید دواړه حالتونه چې دی غیر نارمل دي دته بیا موږ ته څه وایي ډاکټر صاحبانو ډبل هیټروزایګوس سر خلاصو دی پېښته څه وایو ډبل هیټروزایګوس که اوس هم څوک نه یې پوه سوی نو پیسې ورڅخه اخلم جرمانه کوم یې صحیح همدارنګه مثلا هیموګلوبین ډي بعضې وخت کېدای شي چې مثلا دغه د سی پر ځای باندې ډي ولري صحیح ده یا کېدای شي اس بیخي نه وي دا یو سی وي بل ډي وي خو بالاخره دغه ته بیا موږ تاسې ډبل هیټروزایګوس وایي ډاکټر صاحبانو حتی بعضې وخت دا هم په یاد لرئ چې بعضې وخت ځینې ناروغان سره لدي چې په کوالټیټیو تغیرات اخته دي د هیموګلوبین د دې ترڅنګ په کوانټیټیو هم اخته دي یعنی هم په تلاسیمیا اخته هم مثلا په سیکل سیل هم په تلاسیمیا اخته هم په HBC هم په تلاسیمیا اخته هم په HBD او په داسې نور سر مخلاصو خدای دې وکړي چې پوه سوي یاست ښه موږ یوه خبره وویله چې هغه کسان چې په سیکل سیل انیمیا باندې اخته دي په دې کې شک نشته ډاکټر صاحبانو چې هغه نارمل ژوند کوي په هغه وخت کې دوی په انیمیا باندې اخته کیږي کله چې د دوی سرو کرویات د هایپوکسیا سره مخ شي
د اکسیجن له ټنشن له لا ټنشن سره مخ شي. په یو صورت کې به د ټول هیموګلوبین شکل غوړه کې ډاکټر صاحبانو راټ ته ورته یا لور ته ورته شکل او هغه په نتیجه کې به شیره مسکه ډاکټر صاحبانو یو خو د توري په استه باندې په اسانه خوړل کیږي بل اکثره وخت نازک رګونه بندوي مایکرو انفاکشن او ماکرو انفاکشن هم مسکه او ستونزې جوړوي. صحیح ش پر صورت لابراتواري معاینات او تایرازم ډاکټر صاحبانو دا یو خبره په یاد لري چې کله موږ تاسو د مور په نس کې یو په سیکل سیل انیمیا باندې ناخته کیږو تر پیدایښت وروسته په هغه وخت کې موږ تاسو په دې ناروغي باندې ناخته کیږو کله چې HB A رامنځته کیږي ځکه په یو وخت کې HC جوړیږي ډاکټر صاحبانو بیټا زنجیر او دغه ستونزه اصلا کې پورته شي کېده په بیټا زنجیر کې دا په یاد لري. صحیح خو بیا هم چې ماشوم پیدا سي د استعراض نه پکې لیدل کیږي په یو صورت کې ممکن په ماشوم کې اراض ولیدل شي چې په سره کم ډاکټر صاحبانو په هوموزایګوس یا په HBS باندې اخته او که په HBS یوازې باندې اخته دا معنی په هټروزایګوس ډول سره ماشوم کې به تر ډیره وخت ستونزه نه لیدل کیږي په هغه وخت کې په ماشوم کې ستونزه لیدل کیږي کله د هایپوکسیا سره مخ شي نو په هغه وخت کې به بیا چیپ کې رامنځته شي د انیمیا ډیر شدید اراض به کې رامنځته شي. نو لابراتواري معاینات ډاکټر صاحبانو عموما د سیکل سیل انیمیا لپاره موږ تاسو دوه معاینات لرو دا په یاد لري. تر ټولو لومړی معاینات داسې دي چې موږ تاسو اربیسیان داسې سولوشن ته ورچو سیاته د اکسیجن ټنشن پکې کم ده یعنی یا په بل عبارت لوینې څخه اکسیجن باسو د اکسیجن په ایستلو سره مستقیما ځینې سلوکرویات سره کوم شکل غوره کوي لور غوندي یا د هلال غوندي یا د میاشتې غوندي شکل غوره کوي. ساده معاینات صحیح په لو ټنشن د اکسیجن کې دوی دغه شکل غوره کوي. صحیح ده مثلا ځینې ریجنټونه دي ښه مثال لکه سوډیم میتا بیسلفیټ د بای سلفیټ ده. صحیح بل دوهم معنا چې دي ډاکټر صاحبانو هغه د HB الکتروپیروسیس ده. د الکتروپیروسیس په ځای تاسو سم تشریح کوم د خیره په دې باندې څه کم یو لیکچر اخلو. صحیح په دې کې دا یو خبره بیا لري ډاکټر صاحبانو HB الکتروپیروسیس عموما د هیموګلوبین د کیفیت هم د کوالټیټیو او هم د کوانټیټیو تغیراتو لپاره کارول کیږي. که یو څوک په تلسیمیا باندې اخته ای که غالپا د کبیتا د غم پر چش باندې معلومیږي په HB الکتروپیروسیس که څوک په سیکل سیل انیمیا باندې اخته دای ځکه عام دي نه هغه په چش باندې معلومیږي په HB الکتروپیروسیس هغه طریقه به زه تاسو دروښیم. په دغه وخت کې کچیرته موږ تاسو مثلا HB الکتروپیروسیس کو 15 ډیر څخه نیول تر 40% د ټوټل هیموګلوبین په پرڅ ډول سره وي په HBS ډول سره وي متباقي وي په سره کم سره وي ډاکټر صاحبانو کې داسې جینی HB شکل سره وي ځینې کې داسې چې په HBF شکل سره وي. صحیح او ځینې کې داسې چې نارمل وي. دا خبره په یاد لرئ په یو صورت کې چې دوی پر چش باندې اخته دي په HB بخښش دي HBS یا هم په هټروزایګوس ډول سره په سیکل سیل انیمیا باندې اخته ښه خو په هغه صورت کې چې په هوموزایګوس ډول سره په دغه باندې اخته په سیکل سیل انیمیا باندې اخته ډاکټر صاحبانو دا کسان به ډیره شدیده انیمیا لري شدیده ممکن HB حتی تر 6 راکښته سي دغه کسانو حتی بلډ ترانسفیوژن ته دغه کسان ضرورت پیدا کوي. د دې ترڅنګ دوی سخت د توري دردونه سخت د هډوکو د بندونو دردونه او حتی بعضی وخت مایکرو انفارکشن حتی بعضی وخت مایکارډیل انفارکشن باندې دغه ماشومان اخته کیږي. ماشومان ګوري صحیح دا ماشومان ډیر سخت ژیړ وي کمزوري وي په لارې باندې نه ستلای په هغه صورت کې چې دوی په سیکل سیل هوموزایګوس ډول سره په ناروغي باندې اخته وي خو په هټروزایګوس ډول سره تر ډیره وخت پورې ماته است ویلو چې دوی کولای شي چې خپل ژوند سره مبارزه وکړي په خاصه توګه سره ډاکټر صاحبانو دوی په هغه وخت باندې په ناروغي کې بخښش دي د ناروغي اعراض په هغه وخت ډیر زیاتېږي چې کله دوی له هایپوکسیا سره مخ شي یا کله چې د اکسیجن ټنشن کم شي. اوس راځم پیتوجینیسیس ته ډاکټر صاحبانو پیتوجینیسیس ته صحیح I will explain the pathogenesis. دا یو خبره په یاد لري ډاکټر صاحبانو بیتا زنجیر د هیموګلوبین په کوم کروموسوم باندې پروت ده یولسم شارټ بازو باندې فکر کوم پروت ده صحیح یولس صحیح دا په یاد لري ښه نو موږ پوهیږو چې دغه جین فرض کې چې دا یو دی دا فرض کې چې دا یو کروموسوم ده صحیح سو دا مورنۍ او دا پلارنۍ فرض کې چې دغه جین ده صحیح
او موږ پوهېږو په دې کې ډي ان اے پرته ده نه ډي ان اے سپیریکل شکل پکې پرته په هر کروموسوم کې نه موږ پوهېږو چې کله مثلا په پرو اریتروبلاست په وخت کې چې کله هیموګلوبین سنتیسس شروع کیږي په یوه وخت کې موږ پوهېږو دغه ډي ان اے راځي ډاکټر صاحبانو دا سره کم کیږي دا فرض کړئ دا داسې سره پیچلې ده نه دا دغه برخه یې سره کم کیږي ډاکټر صاحبانو انټویسټ کیږي په نارمل ډول سره دا دغسې ولکه زینا نه خو دا چې کله انټویسټ سوه فرض کړئ داسې فرض کړئ دا اډنین ده تایمین سایټوسین ګوانین فرض کړئ بیا اډنین دغه به شي باید ډاکټر صاحبانو له یو خوا څخه بیا ونیسو تایمین اډنین ګوانین سایټوسین تایمین دا خو یوه ډي ان اے ورسره انټویسټ سوي ده ډاکټر صاحبانو یعنې مثلا سره کم سوي وه سره خلاصه سوه صحیح دغه ولې سره خلاص سوه ځکه ار ان اے جوړېږي دلته سره کم ار ان اے جوړېږي داسې ار ان اے جوړېږي لکه سره کم سي دغه جین ده د څه شي دپاره جین ده د بیتا ځنځیر دپاره په دغو جین کې د یو پروټین دپاره کود پروت ده او د څو امینو اسیډونو دپاره کود پروت ده ډاکټر صاحبانو د 140 پروټینه بخشش د امینو اسیډه پروټین دپاره چې یو اوږد ځنځیر جوړېږي هغه یې لکه تسپې په بل پسې مښتي وي څونه امینو اسیډونه یو د بله سره مښلېږي 140 ما یې صرف یوه برخه تاسو ته رسم کړه نو عموما کله چې پرو اریتروبلاست په وخت کې هغه جین ترانسکرپشن کوي دې پیش ته څه وایي ترانسکرپشن چې هغه د بیتا ځنځیر دپاره خاص سوي ده او په کوم کروموسوم باندې ډاکټر صاحبانو په 11 کروموسوم دا په یاد لرئ نو په نتیجه کې به له دې څه شی جوړېږي ار ان اے کله چې ډي ان اے ار ان اے جوړوي دې ته څه وایي دې پیش ته ترانسکرپشن نو موږ تاسې پوهېږو چې د دې په مقابل کې به څه شی راځي ډاکټر صاحبانو تایمین د دې په مقابل کې به څه شی راځي اډنین د دې په مقابل کې به څه شی راځي د دې په مقابل کې به څه شی راځي ګوانین او د دې په مقابل کې ها یوراسیل اولم یوراسیل دا ځکه چې په دا ار ان اے جوړه کړه نه دغه ار ان اے اوس ډاکټر صاحبانو فرض کړئ چې له دغه ځای څخه راولاړه سوه راله دلته تاسو راځئ چې نوشته یې کړو چې څه رقم و دغه ار ان اے څه رقم وه اول کې څه شی و یوراسیل و دوم څه شی و بیا یوراسیل دغسې څو ټریپلیټونه باید وي ډاکټر صاحبانو یا څونه امینو اسیډونه دغه نایتروجني القلي خصوصا په اکزون برخه کې 140 ټریپلیټه یعنې 140 په درې کې ځکه د یو امینو اسیډ دپاره کم تر کمه 3 نایتروجني القلي په یاد دي په کار دي فرض کړئ چې دغه له دې ځای څخه تر دې ځای څخه یو ټریپلیټ سو دا بل ټریپلیټ سو داسې فرض کړئ چې دغه بیا بل ټریپلیټ سو او دغه ټریپلیټ فرض کړئ چې د چیش دپاره ده فرض کړئ د ګلوټامیک اسیډ دپاره ده صحیح ده دا فرض کړئ د ګلایسین دپاره ده دا فرض کړئ د والین دپاره همدغسې په ترتیب سره یا فرض کړئ د ټریپټوپان دپاره صحیح داسې مختلف امینو اسیډونه سره وصل کېږي موږ پوهېږو چې دغه ار ان اے اوس دې ار ان اے ته څه وایي ډاکټر صاحبانو ار بخشش دي ام ار ان اے میسنجر ار ان اے اسمه نه دا استکه دا میسنجر ار ان اے اوس ځي موږ تاسې پوهېږو چې کوم ځای ته ځي سایتوپلازم ته او سایتوپلازم کې چیرته ځي رایبوسوم ته رایبوسوم چې ما تاسو ته ویلي وو دغسې شکل لري ډاکټر صاحبانو فرض کړئ دا ورځي مثلا دغسې دلته تېرېږي نه فرض کړئ دغه ار ان اے دلته راورسېده رایبوسوم ته نو راته وایاست اول یې له ځانه سره څه شی راوړي دي یو ا جي دا یو بل یې څه شی راوړی بل ټریپلیټ جي سی یو بل ټریپلیټ فرض کړئ چې په دې باندې نومونه کښې دي په دې باندې فرض کړئ یو درې سره یو دي صحیح سر مو خلاصو درې ټریپلیټو موږ تاسو تر دې ځای راورسول
اوس موږ تاسې پوهېږو چې په هغه کې بیا داسې په سایتوپلازم کې داسې آزاد ارنې ټوټې شته یا داسې آزاده ارنې شته چې هغه په تیاره سره له امینو اسیډونو سره وصل ده چې هغو ته څه وایي ټي ارنې هغو ته څه وایي ټرانسفر ارنې سایتوپلازم کې شته. نو هغه راځي ډاکټر صاحبانو فرض کړئ چې دلته یو دانه راغله فرض کړئ چې دا څه ده یو فرض کړئ په هغې کې باید څه باید وي په دې هغې کې باید انټي کوډان دې کوډان راوړی ده او په هغو کې باید څه وي انټي کوډان. اوس مثلا دغه یو امینو اسید راوړی د سره کوم امینو اسید ما داسې ته ویلي چې ګلایسین د فرض کړئ له ځانه سره یې راخیستی ده او انټي کوډان به یې د دې پر څه ډول سره وي ډاکټر صاحبانو فرض که دلته باید اډنین وي او دلته باید یوراسیل وي او سایټوسین دغسې وي باید که یا تر څو دلته فکس له دې سره دا راځي او چیرته فکس کیږي ډاکټر صاحبانو له ځانه سره یو امینو اسید راوړ نه د دې لپاره باید کودان سره کمي انټي کودان سره کمي ډاکټر صاحبانو افرین سایټوسین ګوانین اډنین دا بل لپاره باید سره کمي ډاکټر صاحبانو اډنین 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 دغه راځي بیا دلته فرض کې وصل کیږي عین او له ځان سره پروتین راوړی دا دلته وصل کیږي او بالاخره دا ټول هر یو راځي د په دغه لاره باندې دا پروتینونه یو د بل سره وصل کیږي او دغسې د باندې راوځي ښه کومې خواته وځي انډوپلازمیک ریټیکولم ته وروځي ځکه رایبوسومونه خو په انډوپلازمیک ریټیکولم کې وي او له یوه ځای څخه زیب سي بالاخره ګلجي باډي ته او بالاخره خپل ځای ته ځي خپل ځای چیرته ده موږ تاسې پوهېږو چې خپل ځای د پایرول سره یو ځای کېږي داسې چې اف ای مرکزي برخه کې او یو د پایرول رینګ وي هلته دغه راځي دلته له دې سره وصل کېږي ګورئ او چې جوړوي یو مونومر دی هیموګلوبین جوړوي یو مونومر د چې جوړوي چې به ما تاسو ته ویلي و دا په یاد مو دي سر مخلاص سو دا چې و دغه یو نارمل حالت و ده خو فرض کوي په غیر نارمل حالت کې چې که چېرته یعنې دغه نارمل شپږ څلوېښت امینو اسیډونه دغسې ترتیب سو لکه څه رقم چې په طبیعي ډول سره وو مثلا په شپږم موقعیت باندې شپږم امینو اسیډ څوم امینو اسیډ ډاکټر صاحبانو یو دوه درې څلور پنځه شپږ دغه شپږم امینو اسیډ باید په هر وخت کې څه وي ډاکټر صاحبانو ګلوټامیک اسیډ وي ګلوټامیک اسیډ وي که چېرته مثلا داسې میوټیشن پکې واقع سي په کوم ځای کې میوټیشن واقع سي ډاکټر صاحبانو فرض کې په دې کې دا داسې پر ترتیب سره فرض کوي دلته دغه د دې ځای سایټوسین ونیول نو معلومه خبر ده دغه یې تغیر کوي نه دا د دې پر ځای باندې فرض کوي چې څه کېږي ډاکټر صاحبانو مثال درته وایم دا ضرور نه ده چې دی ته فرض کوي یو سی نو یو سی په شپږم موقعیت باندې فرض کوي دا راغی مخکې یو ای فرض کوي د څه لپاره دغه راوړل کودان یې د څه راخیستی و د ګلوټامیک اسید فرض کړه چې دا یوه نایتروجني القلي په دې کې تغیر هلته تغیر واقع سو هغه تغیر خو دلته را انتقال سو او له دې ځای څخه چېرته پسې ولاړ رایبوسوم ته او په نتیجه کې اوس د څه دلته کومه ټرانسفر ارنې راله هغه ټرانسفر ارنې چې د ګلوټامیک پر ځای باندې یو والین راخیستی ځکه چې کودان د ګلوټامیک اسید دپاره نه و بلکې د څه دپاره و د والین دپاره و والین چې یا ویلن چې خپله یو امینو اسید ده نو په دې اساس انټي کودان هم باید د څه په ډول سره ورته راسي یا ټرانسفر ارنې هم باید داسې ورته راسي مثلا چې لکه څه رقم چې کودان ده خو هغه کودان موږ تاسې پوهېږو چې په شپږم موقعیت باندې اوس د ګلوټامیک اسید دپاره نه ده راغلی بلکې د څه دپاره راغلی ده د والین دپاره راغلی ده نو په نتیجه کې به څه جوړ سي بیتا زنځیر څه څخه جوړ سي له دې څخه بیتا زنځیر خو داسې بیتا زنځیر چې په شپږم موقعیت باندې به یې د ګلوټامیک اسید ځای څه نیولی وي والین نیولی نور دا هماغه شپږ څلوېښت امینو اسیډونه دي دا هم دغسې نارمل شکل جوړوي لکه څه رقم ما درته چې دغه د شکل له نظره غیر نارمل نه وي خو د وظیفې له نظره ځینې وخت کې داسې چې دا څه رقم سي غیر نارمل سي پوه سواست که بیا تکرار کړم داسې متوجه سئ دغه یې بیا تکراروم ډاکټر صاحبانو په نارمل ډول سره ما تاسو ته ویلي په 11 کروموسوم باندې صحیح
په 11 کروموسوم باندې د بیتا زنجیر د جوړولو لپاره یو جین پروت دی 140 امینو اسیډونو د جوړولو لپاره د پروتین صحیح په دغه جین کې ډاکټر صاحب نارمل ډول سره چې هغه کله ترانسکرپشن کوي هغه موږ په یو ډي ان اي انټویسټ کیږي مسنجر ار ان اي جوړوي او مسنجر ار ان اي ټول هغه کود رخلی دي سره کوم رخلی ټریپلیټ یا دغه کوډ په شکل سره رخلی او انتقالوي رایبوسوم ته او رایبوسوم ته بیا بل اخره موږ په یو چې کله دغه مسنجر ار ان اي الته دای ځای پر ځای کیږي لکه سره کوم چې ډي ان اي و دې پیښته به شي وای ترانزلیشن نه ترانزلیشن وسله یو څه خورسته بیا شي کیږي پروتین سنتیز داس کیږي چې موږ په یو چې ترانسفر ار ان اي له سایتوپلازم څخه امینو اسیډونه راځغلوي دلته سره وصل کوي لکه تسپې په بل پسې بل اخره یو پروتین ورڅخه جوړ شو څو امینو اسیډونه پروتین ورڅخه جوړ شو مثلا لکه یو سلو شپږ سلويشت سپیچ په مشتای سپیټار کې پیل کړي او پیلې خو په دې کې د شپږمې تسپې پر ځای باندې یو مری مشتای پیل دی یو ډبرم پیل دی دا معنی چې مخکې تسپه او وسه شي دا ډبره انده معنی چې هغه یو سلو شپږ سلويشت دی لدې څخه هغه تسپو کار اخیسته کیږي خو لیکن په کیفیت کې تغیر راغی کوالټي کې شي راغی ځکه چې مخکې په شپږم وخت باندې شي وو ګلوټامیک اسید وس والینس ان شاء الله پوس واس شو سم ټول پوس واس اصلي وس خبره دا ما خو تاسو ته پیتوجینیس نه د ویلینو انیمیا لکم اس ودلته متوجهس لکه پرون چې موږ تاسو په ګلوکوز 6 فاسفیټ هایدروجینیز ډیفیشنسي کې اخر خبره دغه راجع کړم میکانیزم ته اوس دلته د انیمیا میکانیزم ته ځان رسوم ډاکټر صاحبانو او درس لا شو بلا شي پاته ده اوس میکانیزم ته راځم صحیح په دې باندې خو ان شاء الله پوس واستوله دا یو خبره په یاد لري ډاکټر صاحبانو چې کله هغه جوړ سي کله چې اچ بي اس هیموګلوبین په نارمل ډول سره ډاکټر صاحبانو دا هیموګلوبین چې موږ تاسو وګورو صحیح نارمل ډول سره هیموګلوبین موږ تاسو داسي فرض کړئ چې یو هیموګلوبین دوه هیموګلوبین درې فرض کړئ او څلور مثلا الفا بیتا الفا بیتا ځکه ما درته ویلي و چې یو ټټرامر ده او په هر ډایمر کې یو الفا ده یو بیتا ده په یاد مې ما تاسو ته ویلي و دا هم شی ده الفا بیتا الفا بیتا سر مخلاصو ډاکټر صاحبانو تاسو نه ماته نه راګوري په نارمل ډول سره ډاکټر صاحبانو کچیرته موږ تاسو چې شي وسو ته څنګه سو اسمه خان تاسو ول چې شي وسو یا مې لیک یارانو دغه برته ویډیو درته تیار ویډیو بیا وګورئ شه په نارمل ډول سره داسې وی ډاکټر صاحبانو چې د هغه په برخه کې ډاکټر صاحبانو په طبيعي ډول سره د ازموږ تاسو هغه داسې جوړ وي هیموګلوبین چې په دغه برخه کې یو څه ژور وي د بیتا په برخه الفا په برخه کې څه رقم وي یو څه ژورواله وي صحیح امپریژن پکښې وي صحیح دا کومون نقل زده زه مطمئن یم هیڅ کله بیا نه کوي زده ټول ژوند چې څو تاسو ژوندي یاست نارمل ډول سره دغه سی وي صحیح دغه نارمل هیموګلوبین خو د سیکل سیل په وخت کې اصلي ګوري زی میکانیزم تر اعظم صحیح سیکل سیل په وخت کې به شي کیږي کله چې پښپژم موقعیت باندې دیوالین ځای د بخشش د ګلوټامیک اسید ځای والین ونیسي نو دلته به شي سي ډاکټر صاحبانو برآمدګي کې پیدا شي څه شي کې پیدا شي یو برآمدګي پروټروژن کې پیدا شي داسي دا ترتیب یې دغه سي صحیح سر مخلاصو اوس دا نارمل ژوند کوي دا هیموګلوبین خپل کار کوي اکسیجن انتقالوي کاربن ډای اکساید انتقالوي خو کچیرته د اکسیجن د لو ټینشن سره مخ شو د چی سره مخ شو یعنی د اکسیجن سچوریشن کم شو نو څه کار کوي ډاکټر صاحبانو دغه اوس د بیتا
دغه راوتلې برخه د الفا په دغه برخه کې ننوځي او دغه بیا په دې برخه کې ننوځي چې کله دغه سو ډاکټر صاحبانو تاسو په یاد لرئ 1 2 3 4 صحیح سو فرض کې انداز په ترتیب سره نور ما خو یې 4 رسم کړل ښه ډېر نو تاسو خپل فکر وکړئ مخکې سره جلاو اوس چې داسې سره نږدې سو یو فایبر یې جوړ کړو که یا صحیح فایبر ورڅخه جوړ سو دا فایبر یې لکه یوه لکڼه غوندې یو شی ورڅخه جوړ سو سر مو خلاص سو نو دا چې په یوه آر بي سي کې مثلا داسې اوږده دغه جوړ سي تاسې فرض کړئ چې دغه آر بي سي ده نو آر بي سي به داسې سره کش سي که به نسي سره کش او سره کشوي ځکه دغسې دغه پکې جوړ سو ډاکټر صاحبانو پولیمرونه پکې جوړ سو پولیمر د چی چې هیموګلوبین فرض کړئ دغه داسې جوړ سو داسې جوړ سو دغه پیښه په اول کې ډاکټر صاحبانو ریورسیبل وي که بیرته اکسیجن موږ تاسې ورته سپلای کړو دغه پولیمرونه بیرته له منځه ځي ماتیږي او بیرته نارمل هیموګلوبین حالت ته راګرځي یا په بل عبارت په اول کې داسې شکل لري لکه جیل کلکوالی نه لري خو که چېرته وخت ډېر ورباندې تېر سو نو بیا ایریورسیبل حالت ته واړ دا نو یو کلک فایبر ورڅخه جوړ سي چې هغه بیا که اکسیجن بیرته ورته سپلای کې بې فایدې ده او بیا نو آر بي سي هم دغسې د لور په شکل سره پاتې کېږي هغه آر بي سي باید تخریب سي له منځه ولاړه سي ما خبره پوه سواست داسې څوک شته چې نه ده پوه سوی په دې میکانیزم سره په دې هم پوه سواست چې آر بي سیان نو سره کم نامابینه ځي ځکه چې په یو نازک رګ کې دغسې آر بي سي تېرېدای سي بندوي که یا کله چې نازک رګونه د دغسې آر بي سیانو په واسطه باندې ډېرې آر بي سیانې مثلا بله آر بي سي راسي د دغې مخ ته پسې ودرېږي داسې بله فرض کړئ دلته داسې پسې ودرېږي بله دلته یو نازک رګ بندوي که یا نو هغه ساحه چې دغه نازک رګ په واسطه باندې دغه ورکول کېده مثلا بلډ سپلای ورکول کېدل هغه ساحه ټوله له هایپوکسیا او اسکیمیا سره مخ کېږي که یا په هغه ساحه کې انفارکشن رامنځته کېږي که یا حتی د ځینې غړو د انفارکشن سبب کېږي دا پیښه د دې تر څنګ کله چې دغسې آر بي سي تر تورې تېرېږي په تورې کې موږ تاسې پوهېږو په ساینسس کې مکروفاجونه د ریټیکولو انډوتیلیل سیسټم یا په ینه کې نو تر هغو دغه تېرېدای سي نه یې تېرېدی نه هغه یې راګرځي خوري له مابینه یې وړي نو ډېر زیات شی به وسي هیمولایسس کله چې زیاته وینه تخریب موږ تاسې پوهېږو نو په نتیجه کې موږ پر څه شي اخته کېږو په څه شي هغه خو ستا نه تر ټول انیمیا نور به څه شی وي توری چې زیات پرې کنډاون کوي نو او یې نه هیپاټوسپلینیمیګلي به رامنځته سي او دا چې زیاتې آر بي سیانې لایز کېږي جنډس به رامنځته سي یا هیموګلوبین دغه بیلوروبین به لوړ سي موږ تاسې په وینه کې د دې تر څنګ ډاکټر صاحبانو دا چې زیاتې آر بي سیانې تخریبېږي اوسپنه زیاتېږي نو په ځینې ځایونو کې هیموسیډروسس پسې واقع کېږي صحیح ده که نه ده دا څوک شته چې نه سو پوه انیمیا هم وپېژندله کوم انیمیا سیکل سیل انیمیا د انیمیا راز ولایم وپېژندل انیمیا د دې راز څه شی و انیمیا وه مصطفی وایي هیپاټوسپلینومیګلي و د دې تر څنګ جنډس و دی وایي چې میل کم اندازه جنډس لري دا کسان او هیموسیډروسس لري او دا چې په مختلفو ځایونو کې انفارکشن واقع کېږي د هغو ساحو ډېر شدید دردونه لکه په بندونو کې لکه په توري کې لکه مثلا په بدن په هره برخه کې دا پیښه واقع کېدای شي نو هم سیکل سیل انیمیا هم د هغې اراز ولایم ما تاسو ته ویلي و چې پاتالوژي یوه ګټه کوي چې میکانیزم دې وپېژندل اراز ولایم یې خپله جوړه وایسي ده اراز ولایم ته ضرورت نشته چې ته فینګر ټپ په یاد کې سي سر دردي سو تبه سو د زړه بدواله سو عملونه سو اسهالات دا ده که نه ده او نه هغسې یادېږي هغه له سړي څخه ګډوډېږي خو میکانیزم وایسي چې کله په یاد کو I am sure that permanently you will remember, okay? Factor determining rate of sickling. ما تاسو ته ویلي و چې په هر حالت کې موږ تاسې آر بي سیانې سیکل شکل نه غوره کوي ځینې فکتورونه شته چې هغه دې ته لمون وهي چې باید موږ تاسې سروکرویات سره کم شکل غوره کړي سیکل سیل په کوم وخت کې کله چې موږ تاسې په سیکل سیل پیدایشي انیمیا باندې اخته په یو وخت کې
هغه مثلا تر ټولو اول presence of non HBS. non HBS څه معنا؟ نارمل بیتا زنجیر. څومره چې نارمل بیتا زنجیر یا په بل عبارت څومره چې نارمل بیتا زنجیر زیات وي په غون اندازه باندې به د سیکل جوړېدلو چانس هم کم وي. دا په یاد لرئ. او برعکس هر څونه چې مرتاسفیږي HBS اندازه زیاتېږي همدومره به د سیکل جوړېدلو چانس هم زیاتېږي. دلته څه مطلب و ډاکټر صاحبانو؟ زما اوس میوټیشن خو واقع سوی دی. میوټیشن واقع سوی ده خو د بیتا زنجیر دپاره څو دانې جینونه و ډاکټر صاحبانو؟ څو جینه و؟ که په دې ټولو کې میوټیشن راغلی وي تر ټولو خطرناکه سیکل سیل. که مثلا په دغه دوه کې نه راغلی په دوه کې راغلی بیا که صرف په دغه کې راغلی تر یغله نو مطلب دا ده چې د دې په واسطه باندې چې کوم هیموګلوبین جوړیږي هغه نارمل ده. د دې په واسطه نارمل ده خو د دې په واسطه چې بیا جوړیږي هغه بیا HBS ده. سر مخلاصو شو په وسواس شپار صورت. بل موږ پوهیږو چې ډاکټر صاحبانو د ټوټل هیموګلوبین کانسنټریشن اوس مثلا هغه کسان چې سیکل سیل انیمیا هم لري او HB د وینې څو ده 14 ده. یو کې خاص اراز نه لیدل کېږي ژر. خو هغه کسان چې هم سیکل سیل لري او هم یې ټوټل اندازه لس ده HB نو په یو کې اراز ژر لیدل کېږي. همداسې ده که یا بل extent of deoxygenation هر څومره چې د ډېر وخت لپاره موږ له هایپوکسیا سره مخ کېږو به هغومره به دومره خطرناکه وي. صحیح مستقیما متناسب وي. بل موږ پوهېږو اسیډوسیس اینډ ډیهایډریشن. کله چې موږ تاسې له اسیډوسیس سره مخ کېږو ډاکټر صاحبانو په یغونه اندازه باندې به زیات HBS جوړېږي. مطمئن یم چې دا خبره ستاسې یېره ده. مطمئن یم چې دا خبره ستاسې یېره ده. خیر زه به یې دلته یو وارې بیا درته رسم کومه دا کوچنۍ خبره ده. ځینې شیان به تاسې فکر کوئ چې دی ولې دونه ډیپ پکې ځي یا ولې دونه کنسنټریشن کوي. دا ډېرې ضرور دي صحیح چې د یو ډاکټر په صفت سره داسې تل باید په یاد ولرئ. اوس مثلا موږ تاسې پوهېږو چې دغه یو هیموګلوبین د فرض کوي چې دغه بل هیموګلوبین د صحیح دا فرض کوي چې بیتا زنجیر د فرض کوي او دلته ما درته ویلي و چې بل هیموګلوبین د دغه یو ډایمر د ډاکټر صاحبانو او دا بل ډایمر دا او دا ټول یو هیموګلوبین ده. ځکه په یو هیموګلوبین کې ټیټرامر وي داسې چې یو الفا بل الفا یو بیټا بل بیټا داسې ده که یا ټو الفا ډو بیټا ده نه. ښه اوس ډاکټر صاحبانو ما درته ویلي و چې د اسیډیټي پر وخت کې کله چې او د یوې صاحب تیزابیت راکمیږي یو بخشش دی PH دا معنی چې څونه چې هایدروجن آیون هلته زیاتېږي هغونه به د هغو PH کښته کېږي او د هایدروجن آیون چې څونه زیاتېږي ما تاسې ته ویلي و چې هغه راځي دلته دا د بیټا او د الفا ترمنځ رابطه ټینګوي. هایدروجن آیون مثبت چارج ده نه دا څه رقم کوي سره راکښېکاږي نو دا سره راکښېکاږي نو معلومه خبره ده له هیموګلوبین سره اکسیجن نه پاتې کېږي چې دا څونه PH کښته کېږي دا سره راټینګېږي او اکسیجن ورڅخه غورځي. نو دا د HBS کسانو لپاره ښه خبره ده که غلطه خبره ده؟ ځکه چې ډي اکسیډیشن کېږي سر مخلاصو په PH کې ولې خطرناکه وي دا هلس PH کښته کېږي. ښه پوه سواست په دې باندې. بل که ستاسې په یاد ما تاسې ته یو بل شی ویلي و یو خو د PH کښته کېدل مستقیما اکسیجن د اکسیجن مینه له هیموګلوبین سره کموي ځکه ټینشن لاندې راځي. بل ما تاسې یو بل خبره هم کړې وه ما ویل چې یو بل سبسټریټ ته چې هغه هم جوړېږي چې هغو ته 2.3 BPG وایو صحیح یا هم بای بیس پاسپو ګلایسریټ دا یو بل مالیکول ده. دا هم مستقیما متناسب و که معکوسا متناسب و د افینیټي د اکسیجن د هیموګلوبین سره معکوسا څونه چې د دې اندازم زیاتېږي هغونه به اکسیجن له دغه څخه غورځي. دغه بیا څه رقم کول ډاکټر صاحبانو ما تاسې ته ویلي و چې د یو بیتا او د بل بیتا په منځ کې مثلا دغه بیتا له دې بیتا سره وصل کوي راکاږي یو لاس دلته مثلا وصل کوي یو لاس دلته ما تاسې ته ویلي و دا سره راکاږي یو ډایمر له بل ډایمر سره په اکسیجنونو باندې فاصله کښته سي هغه ورڅخه غورځي او بیا هم موږ تاسې پوهېږو چې څه شی کېږي ډي اکسیډیشن
او دا د دې لپاره ښه خبره ده که غلطه دوی هم په سیکل سیل انیمیا باندې اخته کېږي سر مو خلاصو دا خبرې مه یاروئ ګورئ بیا مو جرمانه کوم ښه کلینیکل فیچرز ته راځو ډاکټر صاحبانو مطمئن یم چې کلینیکل فیچرز ستاسې ښه زده سوه د دغې ناروغۍ اعراض ولایم په هغه وخت کې راڅرګندېږي کله چې ماشوم وزېږېږي ځکه تر هغه مخکې د بیتا ځای ګاما نیولی و او په هغو کې اعراض نه لیدل کېدل دا یوه بله خبره دا ده ډاکټر صاحبانو په هغه وخت کې به اعراض ډېر زیات وي کله چې په هوموزایګوس ډول سره اچ بي اس واقع شوی وي په هیټروزایګوس ډول سره کوم خاص اعراض نه لري دا خبره په یاد لري چې دا کسان انیمیا لري دوی څه لري وازو اکلوژن لري یا وازو اکلیسیو پینامین لري ما تاسو ته ویلي و چې نازک رګونه بندېږي که چېرته نازک رګونه بند سو کوچني کوچني ساحې انفارکشن سره مخ شوي دې ته موږ څه وایو مایکرو انفارکشن او که چېرته غټه ساحه د وینې د رکتر بنده شو وروسته له انفارکشن سره مخ شوي هغو ته بیا څه وایو مایکرو انفارکشن مایکرو انفارکشن چې واقع کېږي ډاکټر صاحبانو په هره ساحه کې مثلا په نس کې په سینه کې په ملا کې په بندونو کې نو په دغه اساس باندې به دغه کسان سخت د سینې دردونه د ملا دردونه د بندو دردونه لري همداسې ده که یا بل ماکرو انفارکشن په هره برخه کې واقع کېدای شي ډاکټر صاحبانو په خاص توګه سره موږ تاسې پوهېږو په سپلین کې ډاکټر صاحبانو صحیح ده اته بعضې وخت سپلین کې دونه انفارکشن واقع شي دا سپلین بیخي له خپلې ساحې را جلا شي دې ته څه وایي دې پیش ته سکویسټریشن ورته وایي ګورئ ټول صحیح دومره غټ ځای انفارکشن کې واقع شي ټول سپلین له خپل دغه څخه را جلا شي له رګ له دغو شیانو څخه بل موږ پوهېږو ډاکټر صاحبانو په اډوکو کې که مکرو انفارکشن سخت د اډوکو درد صحیح ده سپټک نیکروز په اډوکو کې اوسټومایلایټ سبب کېږي په پښتورګو کې بخښت په سږو کې بیا چې سبب کېږي پلمونر انفارکشن او وروسته بیا انفیکشن په پښتورګو کې موږ پوهېږو چې کارټیکل نیکروسیس په برین کې سټروک په رټینا کې ډیمیج یا د سترګې نیکروسیس په سکین کې زخمونه او موږ تاسې پوهېږو چې په نورو مختلفو غړو کې هم ماکرو انفارکشن مربوطه ستونزې رامنځته کوي حتی په زړه کې مایکارډیل انفارکشن د دې ترڅنګ ډاکټر صاحبانو لکه اچ بي اس چې ما تاسو ته تشریح کړه او زه مطمئن یم چې ښه مې درته تشریح کړل دا انیمیا نورې دغسې انیمیاګانې هم شته خو خوشبختانه چې خطرناکه نه دي یا په بل عبارت د هیموګلوبین په کوالټي یا کیفیت کې نور تغیرات هم واقع کیږي صحیح چې مربوطه یعنی دا معنا چې ځینې امینو اسیډونه نور هم تعویض کیږي په نورو سره خو هغه اکثره یې اکسپټیبل وي داسې خاص اراز نه لیدل کیږي خوشبختانه تر 400 ډوله زیاتې دغسې میوټیشنونه یا هم کانجینیټل ستونزې لیدل سوي دي چې په یغو کې څه شی ډیپیکټ کیږي ډاکټر صاحبانو په هیموګلوبین زنځیر کې یا هم د پروټیني ګلوبین برخه کې میوټیشن واقع کیږي خو هغه اکثره اکسپټیبل وي او خاص نه لیدل کیږي نو په دې خاطر باندې موږ تاسې هم صرف نظر ورڅخه کوو ځینې مهم ډولونه یې دلته ما راوړي دي لکه اچ بي سي بیا چې د ډاکټر صاحبانو په شپږم موقعیت کې موږ تاسې پوهېږو ګلوټامیک اسید چې نیولی وي لایسین دا په تنها ډول سره که واقع داسې خاص خطرناکه نه وي خو که چېرته په ډبل هیټروزایګوس ډول سره یعنې دا معنا چې له اچ بي اس سره او یا له تلسیمیا سره واقع سو نو شدید انیمیا رامنځته کولی شي دا په یاد لرئ اچ بي ډي بیا چې شته وایي ډاکټر صاحبانو دا په خاص توګه سره دا په یاد لرئ چې په انډیا او پاکستان او په ایران کې ډېر زیات واقعات لري او موږ پوهېږو په 100 د بیتا زنځیر البته 121 موقعیت ګلوبین چین کې د ګلوټامیک اسید ځای چې نیولی وي ګلوټامین نیولی وي اچ بي ای هیموګلوبینپاتي چې د ډاکټر صاحبانو دا بیا موږ پوهېږو چې په څه شي جنوب ختیځه ده که چې ده جنوب ختیځه اسیا انډیا برما سرلانکا په دغو ځایونو کې ډېر لیدل کېږي او د بیتا زنځیر 26 موقعیت باندې ډاکټر صاحبانو ګلوټامیک اسید ځای چې نیولی وي لایسین نیولی وي اچ بي او عرب ډیزیز ډاکټر صاحبانو چې دا په خاص توګه سره په هغه ساحه کې لکه د ناموس څخه چې معلومه ده ډېر زیات لیدل کېږي په دې کې هم ډاکټر صاحبانو عین همدغسې پېښه وي چې ځینې امینو اسیډونه پکې رپلیس سوي وي او تر ټولو یو بله خطرناکه ناروغي ډاکټر صاحبانو د انسټیبل اچ بي هیموګلوبینپاتي په نامه ده ځینې وخت ډاکټر صاحبانو په هغه کې دغسې میوټیشن واقع شي په دغه بیتا یا الفا زنځیر په دواړو کې داسې میوټیشن واقع شي چې هغه اکسپټیبل نه وي په نارمل ډول سره ډاکټر صاحبانو د هیموګلوبین په ډیر ښه انداز سره په ټیټرامر شکل سره وجود لري دا په دې خاطر چې په الفا زنځیر کې 141 او په بیتا کې 146 امینو اسیډونه هر یو په خپل ځای سره پراته دي او دغه د مثبت او منفي چارجونو د تیزابیت او د خلویت په مراتولو
او دوی په همدې ترتیب سره ډاکټر صاحبانو د نورو موجوده کیمیاوي موادو یا د کیمیاوي عناصرو د مراتبولو په اساس باندې یو له بله سره ډېر ښه ارنج شوي دي. خو که په دغو کې لږ تغیرات راځي ډاکټر صاحبانو بیا هیموګلوبین همدغسې په ځنځیري شکل سره نه پیدا کېږي، هغه سره رایوځای کېږي، لخته کېږي او څه جوړوي، یوه چکۍ، یعنې دغسې نارمل لکه تسبیح غوندې شکل بیا نه اختیاروي، سره راټولیږي، کانډنس کېږي او بالاخره یو چکۍ غوندې یو شی جوړوي چې دې ته بیا موږ هینز باډي دلته لکه په دغه کې ما تاسو ته ویلي وو په ګلوکوز 6 فاسفیټ ډیهایدروجینیز ډیفیشنسي کې ما تاسو ته همداسې ویلي وو، هینز باډي په یاد مو دي؟ دا ماین هغسې هینز باډي جوړوي، دا په یاد لرئ ډاکټر صاحبانو. خو په یوغو کې ما تاسو سلفهایدرال ګروپ چې وو هغه ما تاسو له آزاد راډیکلونو هغه هایدروجن ورڅخه ایسته کول او د سلفر او سلفر په منځ کې رابطه جوړېده او بیا هم په یوغو وخت کې هم دا چې هیموګلوبین سره یوځای کېدل او پرسیپیټیټ کېدل. پرسیپیټیټ څه معنی؟ کله چې مایع حالت څخه یو شی واوړي وه جامد حالت ته، دا هم همدغسې کېږي ډاکټر صاحبان. او په نتیجه کې هینز باډي نو دغه انسټیبل هیموګلوبینپتي هم خطرناک حالت ته، دا هم شدیده انیمیا رامنځته کوي او بدبختانه چې په دې باندې نن سبا زیات کسان اخته کېږي. که څوک نه یې پوه سوي نو زما یې په څه بند بېرته چالان